مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. د لشکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومه ده. نو اوس چې بیرغ ولوېدی او نسته، په مسلمانانو کې ماته او تېښته شروع سوه. هر یو پر خپل سر یوې او بلې خواته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې دغه په مثل یې هیڅ شکست نه ولیدلی. او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا جلا دی. مسلمانان ځغلي او میدان جنگ پرېږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه او د هغو کسانو څخه دی چې بدر ته حاضر سوی وو، ورته مخه سو او ځان یې بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړ. ورونو، تاسو فکر وکړئ، په دغه حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولای شي؟ د مخه چې لشکر منظم وو، نو د کم چا څخه چې په بیرغ وو د هغه پر شاوخوا به ډېر شدید امنیت نیول سوی وو. صحابه کرام به پر راګرځېدلي وو او د هغه څخه به دفاع کول. مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي، نه څوک ورسره دي او نه د ده څخه څوک دفاع کوي. لکه د مخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای، خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کوي. هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وو او ویلې ده چې بیرغ پورته سو، نو په قراره و بیرغ ته ورنږدې کېده. خو اول هغه څوک چې ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوي، ویل واخله یا خالد. خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا ثابت، ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل واخله یا خالد، په والله ما نکي راپورته مګر ستا دپاره. دا د جنگ میدان دی، دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کار سړی غواړي او ته د تجربه خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلایل و نه ویل او بیرغ یې واخیستی. او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخیستی. او د دغه ورځې څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسماسو، یعنی د الله جل جلاله تر چې پر کفارو یې مسلط کړی دی.
اوس چې خالد رضی الله تعالی عنہ بیرغ واخیستی، بیرغ شوروي او په لوړ आवाज نارې وهي، راټول سي. مسلمانانو چې بیرغ ولیدي چې بیا پورته سو نو سره راټولېده. هغه تښتېدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کیږي. خالد رضی الله تعالی عنہ هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لشکر کې نشریږي. په څو لحظو کې هغه تښتېدلی لشکر بیرته منظم کړي. حتی رومیانو هیڅ فکر نکاوه چې مات سوی لشکر دی بیرته سره یو ځای شي. په څو لحظو کې دی هغه مات سوی او تښتېدلی لشکر بیرته سره راټول شي. دا د هیچا وزړه ته نه لوېده. کوم وخت چې لشکر سره یو ځای او منظم سو، خالد رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې د رومیانو پر لشکر یو ځای حمله وکړي. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې سو. یوازې دا نه چې مات سوی لشکر سره راټول سو، بلکې په نوې حمله هم لاس پورې کړي. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاری د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وایي د مؤته په ورځ ما په لاس کې 9 تورې ماتې سوې. په لاس کې مې بیل یوې یمنۍ تورې بله نه سوه پاته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې وخپلو اصحاب کرامو ته د جنگ حالات بیانول. او کوم وخت چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې عبد الله شهید شو او بیرغ ولوېدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت د پاره چپ او ساکت شو. یقینا صحابه کرام ورخطا او غمجن دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نه وایي، تر سترګو یې اوښکې بهیږي. خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیرغ واخیستی، دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی او جنگ شروع شو. واقعا هم په موته کې د مسلمانانو او روم ترمنځ ډیر شدید جنگ روان و. دې جنگ تر ماښامه دوام وکړي او په رومیانو کې ډیر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډیر شجاعت او مړانه، په صبر او تحمل د دغه لوی لشکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې و چې دغه کوچنی لشکر څنګه د دغه لوی او بے پایانه لشکر د حملو و مخته لکه د دریاب څپې چې را روانې وي طاقت کوي. کوم وخت چې ماښام سو او دوه لشکره سره جلا سوه، د رومیانو هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دا په دوی څه وسوه. پس له هغه څخه چې روم کامیاب سو، خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنگ اومه شپه ده، خالد رضی الله تعالی عنہ خپل حربي نبوغ ښکاره کوي. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورته او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلي دي. او دا یې حسول چې اوس یو جنگي چم او حیله پکار ده چې د دشمن په زړه کې هم بیره ورواچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنگ څخه وباسي چې د روم لشکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نسی. خالد رضی الله تعالی عنہ په دې ښه پوهېدی که موږ بې له حیلې پر شا ولاړ سو، د روم لشکر په موږ پسې کیږي او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندی نه پاته کیږي. نو یې په دغه شپه ډېره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړه کړه چې موږ باید پر شا ولاړ سو او نور و جنگ ته دوام ورنکو، چې په عربي کې انسحاب ورته وایي. او دا هغه کامیاب ترین انسحاب یا پر شاتګ دی چې په ټوله تاریخ کې مثل نشته. نو خالد رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه څه وکړه؟ ډېر کارونه یې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې پر دغه خپل نقشه کار وکړي او ښه فکر یې پکښې وواهه. موږ پخوا هم درته ویلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لشکر پر 5 حصې ویشل کېدی، چې یوه حصه مقدمه وه چې دا به تر لشکر د مخه وه، بله حصه مؤخره وه چې د لشکر تر شابه وه، او بله حصه میمنه وه چې راسته طرف ته به وه، بله حصه میسره وه
چې چپه طرف ته به او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې وه. د دغې شپې د کارو څخه یو دا و چې میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای. دارنګه قلب، مقدمه او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړ چې ټولو بیرغو ته تغییر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لښکر کې موجود و او خلق پر راټولېده د ټولو بیرغو شکل او رنگ ته تغییر ورکړي. او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یو ډله امر کړه چې تاسو به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ. کوم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړاست تر داسې اندازې چې موږ تاسو نه وینو او تاسو موږ نه وینئ، نو شپه به هلته تېره کړئ او سبا چې ورځ سوه تاسو به څه کوئ؟ د هغه په باره کې هم پوره تعلیمات ورکړه. هغه داسې تاسو به پر څو حصو تقسیم سئ. یوه حصه یا ډله به مو پس له نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو و لښکر ته راځي. خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاورنه وي او ډېره دوړه کوي. خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنگ د 9 ورځې په سهار کې د جنگ دپاره آمادګي ونیول. کوم وخت چې سهار سو او اوس جنگ شروع کیږي، رومیان او کفار چې ورته ګوري نور نوی خلق دي او نوی بیرغونه دي. نوی خلق خو په دې ورته معلوم سو چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللی و، نو نوی ورته معلومه ده. کفار سره وویل نوی خلق او نوی بیرغونه. موږ پر هغو درو زرو نفرو نسوای کامیاب کېدلای او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی. کفار په دغه بیره او خوف کې و چې د سپرو هغه اوله ډله را رهیده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یوه لو دوړه را رهیده. که څه هم دوی لږ نفر وه، خو د لرې داسې معلومیږي لکه بل لښکر چې را رهي وي. خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي وه چې رانږدې سئ د الله اکبر نارې وهئ. دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دلته د مسلمانانو لښکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه. رومیان او کفار وارخطا سوه، ویل دا خو هغه دي نور هم پسې را رهي دي. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب را رهي ده، لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم را رهي ده او بیا بله ډله. د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی؟ لښکر په لښکر پسې را رهي دی. موږ په هغه اولو نفرو څه نسوای کولای او اوس دغه دونه لښکرې نورې هم را رهي دي. اصلا دغه راتلونکي نفر ډېر لږ نفر و، خو په دوړو کې نه معلومېده او د کفارو په خیال ډېر زیات نفر ورتله. دلته رومیان وارخطا دي. د بلې خوا خالد رضی الله تعالی عنه د هجوم او حمله امر وکړ. اوس نو د 9 ورځې جنگ شروع سو. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې نه تر دغه ورځې د مخه او نه تر دغه ورځې وروسته دغه شدید جنگ لیدلی دی. په ټول عمر بیا ما داسې جنگ ونه لیدی. تاسو فکر وکړئ چې دا به څونه شدید جنگ و. په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې سوې. د اوسپنې تورې د انسانانو پر سرو ماتېږي. دا به څنګه جنگ و؟ د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت پوسو. خالد رضی الله تعالی عنه په جنگ او قوت کې ډېر ماهر او قوي پهلوان وو چې مثل یې ډېر کم پیدا کیږي. دی رضی الله تعالی عنه ډېر جګ او لوی سړی وو. پر آس چې بسپور وو، پښې به مځکې ته رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې نه، بلکې په ټولو خلقو کې، که مسلمانان و که کفار، فقط دغه 2 نفر و چې په 2 تورو یې جنگ کاوه. یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یو وخت کې به پراسته او چپه لاس جنگ او وهل کول. نور ټول خلق په یو لاس جنگ کوي، خو دوی په 2 لاسو جنگ کاوه. څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې پر آس پور وو او پښې به مځکې ته رسېدې، نو آس به په پښو یوې او بلې خواته به وي. خالد رضی الله تعالی عنه
د فکر څخه لوړ جنگ کاوه، مثل یې نه وو او نسته. دلته چې د مؤته په 9مه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع شوه، په کفارو کې ډیر قتل او وژنه وشوه. ابو رافع رضی الله تعالی عنہ وایي ومې د چرومیان او غساسنه زغلي تشتي ماته وخوړه، د جنگ میدان پریږدي، یوې خوا او بلې خوا ته زغلي، ځانونه باسي او مسلمانان ورته مخه کیږي. څو د غساسنه و پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور و او د هرقل ورور و چې دی